سلامونه. دا ناول د روسي یرغل یوه دردونکې اونۍ د انجینر سید احمد شاه سادات لخوا لیکل شوی دی چې زه زاهد الله عبدالرحیم زی درته وړاندې کوم. دریم فصل. په کنډو کې زړونه ماتیږي. د ثور د میاشتې 9 سهار وختي و، خو شپه لا د غرونو پر سر لکه تور کفن پرته وه. د سپوږمۍ زوړ زیړ مخ په وریځو کې پټ و، او یخ بادونه چې د شپو د دردونو غچ یې اخیسته له هرې خوا سره چیغې وهلې. د ساني کنډو ته چې ورسېدو، لمر لا هم زړه نه و کړی چې راوخیږي، لکه لمر هم زموږ د برخلیک له شرمه پناه اخیستې وه. زموږ کاروان ته چې وګورې نو نه انسانان وو نه روان خلک، بلکې د روحونو یوه خاموشه جنازه وه. هر څوک یو مات یاد، یوه سوې خاطره او یوه نه هېرېدونکې ویره پر شا بار کړې وه. یوه جنازه چې لا ساه یې پاتې وه، خو زړه یې څو ځله مړ شوی و. 110 کسان، 110 مات تقدیرونه، ماشومان چې د خپلې مور تر لمنې تر سیوري هم ډاډه نه وه. ښځې چې سترګې یې له اوښکو وچې وې، له دې نه چې غم نه و، بلکې ځکه چې اوښکې هم پرې شاکې شوې وې. سپین ږیري چې د ژوند اوږده کیسه یې تر شا پرېښودې وه، خو اوس یې د مړینې کیسه هم اوږدېده. او ځوانان چې لا د ژوند خوبونه یې نه و لیدلي، خو د مرګ د قدمونو شور یې ویده کړی و. ټولو له یوه چا سترګې پټولې، مرګ مرګ، چې نه یې لاس و نه توره نه غږ و، خو هر ځای حاضر و، لکه سیوری، لکه باد، لکه قسمت. هلته د نښترو دنګو ونو تر سیوري لاندې موږ ساه واخیسته، خو دا ساه نه وه، دا د زخمي امید یوه وروستۍ سلګۍ وه. پلار مې چې تل غږ یې پیاوړی و، ورو غږ وکړ، همدلته دمه کوو. خو دا دمه نه وه، دا یوه دعا وه چې د زړه له درده راوتلې وه. یوه دعا چې شاید اسمان هم د اورېدو زغم نه درلود. ناڅاپي لکه د زړه په منځ کې چا چاړه راښکلي وي، یو بل خبر راورسېد. روسانو ځمکني عملیات شروع کړل او د ولسوالۍ ودانۍ ته رسېدلي، او له هماغه ځایه پورته غرنۍ سیمو ته خیژي را روان دي. دا خبرې نه وې، دا د ویرې د زلزلې غږ و. خاموشي شوله، خو دا خاموشي د سولې نه بلکې د باور مرګ و. خلکو یو بل ته وکتل، خو هیڅ یې ونه ویل، ځکه درد کله کله دومره لوی وي چې ژبه ورته بنده شي. ماشومان غېږو ته راغلل، لکه مړو جانونه چې د امید تر بڼ سره پناه اخلي. ښځې بیا بیا د خپلو اولادونو سرونه ښکلول، لکه دا وروستی دیدن وي، لکه هر ښکل یو وصیت. یوه مور چې خپل ماشومان یې د څادر تر پوښ لاندې کلک نیولي وه، سترګې اسمان ته پورته کړې، خدایه ما اخلې، خو دا ماشومان مې وساته. او دا خبرې دومره خوږې نه وې لکه د درد یوه وریځ چې د ټول کائنات پر سره ګرځي. هلته د درې نور په هواره کې هر څه له منځه تللي وه. کورونه نه وه بلکې سوځېدلي خوبونه وه، خلک نه وه بلکې سکروټې وې، څاروي، ونه، حتی خاوره ټول په ژړا وه. موږ چې دا واورېدل، زموږ پر زړونو داسې بار راښکته شو لکه له اسمانه راپرېوتی لوی کاڼی. نجونو ژړل، ماشومانو ساه نه اخیسته، سپین ږیرو یوازې اسمان ته کتل او د زړه د بندېدو شیبې شمېرلې. موږ پوهېدو دا لا پیل دی او موږ حرکت وکړ، خو دا ځل د تګ قدمونه نه وو، دا د هجرت چیغې وې. د واماګل ځنګلونو ته، د نښترو دنګو ونو، د څېړیو غټو بوټو تر سیوري لاندې ځانونه مو پټ کړل. لاره دومره سخته وه چې غرونو زموږ له پښو څپلۍ وشلولې، پښو مو تڼاکې وکړې
او د څېړیو اغزناکو پاڼو مو پښې سوری کړې. پښو مو اوبه واخیستې او د دردونو یوه آه وه. له اسمانه د جنګي الوتکو غږونه، توپونه، بمونه، خو زموږ زړونه لا د دې غږونو نه مخکې چورلېدلي وه. چې واماګل ته ورسېدو نو یخ، ولږه، ویره، ستړیا ټول زموږ انتظار ته ناست وه. نه خواړه، نه جامې، نه بستر، یوازې یوه جوړه کالي چې اوس هم د شپې د لمدو شغلو نه یخ وه. د شلخۍ بوټي پاڼې مو خوړل لکه د ژوند یوه نه لیدل شوې معجزه. هره پاڼه د هیلو یوه خړه نښه وه او هره مړۍ د ژوند له مرګه د غلا شوې لحظه. او بیا د ځوانانو قرباني، هغوی چې لا یې د ژوند خوند نه و لیدلی، د نورو د بقا لپاره روان شول. نه د جنګ لپاره بلکې د 2 مړۍ ډوډۍ لپاره. یوه ژرنده یې پیدا کړه، یو څاروی یې پیدا کړ، یوه بوره یې وړه. دا و زموږ ویاړ، دا و زموږ فتحه، د جګړې پر وړاندې زموږ خاموشه بریا. خو غوښه د اور پر لرګیو غورځول شوې، نیمه خامه نیمه پخه. هغه ډوډۍ هم نیمه پخه وه، نیمه خامه، لږه وچه او سړه. خو موږ وخوړه او د زړونو اور ته مو ساه ورکړه. 2 مړۍ خو د امید یوه دنیا. خامې غوښې ځینې کسان ناروغان کړل، خو د روسانو لخوا د مرګ ویرې ناروغي له هر چا هیره کړې وه. 4م فصل: واماګل د یخنۍ، ولږې او دعاو شپې. د 1445 هجري شمسي کال د ثور د میاشتې 29 تاریخ ناوخته مازدیګر وه. خو دا عادي مازدیګر نه وه، دا د تاریخ هغه مازدیګر وه چې هره شیبه یې د زړونو پر دیوالونو چاړه کښله. د 2 ورځو مسلسل مزل 2مه شپه شوه، خو نه آرامه نه خاموشه، بلکې د چیغو، دعاو او د باد د واویلا شپه. د واماګل شنې ونې هغه نښترو چې پخوا به یې سیوری ډاډ وه، اوس د یوې زخمي مور په څېر ساوې ویستل. د څېړیو بوټي لکه زاړه بڼي د باد له هرې ګزاره سره ژړل، خو بې غږه، یوازې له دننه. زموږ کاروان د خوړ پر غاړه د یوه کوچني اور شاوخوا ناست وه، خو دا اور هم لکه موږ ستړی ښکارېده. نه یې د لوږې مخه نیولی شوه، نه د یخ باد، او نه یې د مرګ د سیوري لمنه سوځولې وه. ځوانانو له تنو څخه وچې ټوټې راشلې کړې، د ونو شاخې یې مات کړه، فقط دې ته چې اور وساتل شي. خو اور یوازې اور نه وه، دا د ژوند وروستۍ هڅه وه، یوه زغره د تبه چې شاید زموږ ساوې ورسره ژوندۍ پاتې شي. سپین ږیري چې پخوا به یې د ژوند حکایتونه ویل، اوس له اسمانه سره خاموشې خبرې کوي. د هغوی دعاوې د باد غیږ ته لوېدلې، خو معلومه نه وه چې اسمان دا غږونه اوري که نه. ماشومان له هر چا پناه غوښته، خو څوک پناه ورکوونکي نه و پاتې. یوه شپه بله شپه نشي خدایه. دا خبره د یوه سپین سرې ښځې له خولې ووتله، خو لکه د ټول کاروان د زړه فریاد وه. دا جمله له دعا هم اوچته وه، دا د زړونو ژړا وه چې ژبه یې پیدا کړې وه. زه د 10 کلونو ماشوم، تر ملا مې 2 کلن ورور تړلی وه. د مور تر څنګ ناست وم، مور مې چوپه وه، خو لاسونه یې د دعا لپاره نیولي وه. د هغې لاسونه یخ وه، خو د دعا تودوخې زموږ د یخ زړونو لپاره تر تاوده اور هم ډیر مهم وه. موږ ژوندي وو، هو، خو دا ژوند له مرګه هم دروند وه. داسې ژوند چې نه ساه پکې ارامه وي، نه خوب، نه هیله، نه راتلونکی، یوازې شپه شپه شپه. ماشومان ناروغ شول، تبه، یخ، لږه او هیڅ دوا نه وه. ډاکټر نه وه، یوازې یوه دعا وه چې د هر زړه له ټوټه ټوټه کېدو سره یې پورته کوله. دعا د دوا پر ځای وه، نه د خواړو پر ځای، خو همدا یوازینی شته نعمت وه.
ځوانانو بیا حرکت وکړ چې د 110 کسانو لپاره څه خواړه پیدا کړي. د واماګل یوې لرې خواته له یوه کلي یوه بورۍ اوړه له یوه کلي یې پیدا کړل. کله چې بیرته راغلل د خلکو سترګو کې د ستړي امید یوه شغله بله شوه. ډوډۍ یې پر پلنو تیږو پخه کړه، خو دومره لږه وه چې هر کس ته فقط دومره حصه ورسېده چې ژوند یې بند نشي. خو دا نیمه مړۍ د ژوند یوه مسکا وه، لکه ماشومان چې له اوږدو ویرونو وروسته د شیدو څاڅکی پیدا کړي. ما ته هغه شپه داسې ښکاره شوه لکه موږ د وخت له یوه درز څخه تېرېږو چې نه مخکې معلومیږي نه وروسته، یوازې دا یوه شپه ده چې موږ باید تیر شي. ما ته هغه شپه داسې ښکاره شوه لکه موږ د وخت له یوه درز څخه تېرېږو چې نه مخکې معلومیږي نه وروسته، یوازې دا یوه شپه ده چې باید تیر شي. خو دا شپه اوږده وه، سخته وه، د زړه د طاقت تر بریده درنه وه. د شپې وروستیو ساعتونو کې ناڅاپه د فضا غږ بدل شو. له اسمانه د مرګ مرغان راغلل. 2 هلیکوپترې د بمونو، توپونو او د اور وژونکو سترګو سره زموږ پر سر راوګرځېدې. خلک یو ځل بیا له ویرې ټوټه شول. ماشومانو چیغې وهلې، ښځو بچیان راټول کړل، سپین ږیري پر خاورو پرېوتل. ټولو د خوړ له څنګ څخه ځنګله خواته منډې کړې. د ونو تر شا تر بوټو لاندې تر دنګو نښترو ونو لاندې پټ شول. زه د نښترو په منځ کې خپل کوچنی ورور تر ملا تړلی ویده نه وم، ویښ هم نه وم، یوازې د اسمان خواته مې کتل. هلته چې هلیکوپترې ګرځېدې او ما غږ نه درلوده، فقط یوه پوښتنه مې د زړه له سوره راوتله: آیا ژوند به بیا بیرته راشي؟ او دا پوښتنه شاید نه یوازې زما بلکې د ټول قوم د زړونو چیغه وه. خو اسمان خاموش و. 5م فصل: د دردونو وروستی سا یا د امید لمبه. د واماګل د ځنګله تر ونو لاندې 4 اوږدې ساسړې او د ویرې ډکې شپې تېرې شوې. شپه وه خو خوب نه و. د هرې ونې سیوری د بمونو د اور نه تېر شوی و. د هرې پاڼې پر مخ د یوې میرمنې یا ماشوم د سترګو اوښکه پاتې وه. روس تر ساني کنډو راختلی و. هغوی چې رحم یې نه پېژانده، نه پر ماشوم، نه پر سپین ږیري، نه ښځه، نه څاروی، هر څوک چې ورته په مخه ورغلی وی د مرګ پر غېږ لوېدلی و. ټول ولس د ځنګلي غرونو دننه د خدای تر سیوري لاندې د ژوند د یوې وروستۍ تمې سره تښتېدلی و. خو بخت یوه شېبه د دې ولس خواته شو. روسان د ساني کنډو څخه بیرته وګرځېدل. د جلال آباد پر لور یې مخ واړاوه. یوازې د ولسوالۍ په انګړ او څو نورو سیمو کې یې پوستې پرېښودې چې د داخلي ملیشو ته وسپارل شوې. هغوی هم د یرغل په نوم د ولس پر ضد هر ظلم وکړ، خو دا ولس چې غرونو ته یې کډه کړې وه نه شو ماتېدلی. مجاهدین له نښترو پوښلي غرونو بیرته راووتل. هغوی چې د بېوسۍ له منځه د دعا په ژبه سنګرونه نیولي وه بیرته راستانه شول او د روسانو له خوا په جوړو شوو پوستو یې دوامداره چریکي جګړو ته دوام ورکړ. خو له جګړې وړاندې یوه بله صحنه هم روانه وه. کاروان ولس د خدای له رحم سره بیرته خپل کلي ته راکوزېده. موږ هم راکوز شو خپل کلي ته، خو دا کلی نور هغه کلی نه و. د خندا، لوبو، د مور د بوی او د ماشوم د پښو شور نور نه و. یوازې کنډوالې وې، سوځېدلي کورونه، خاورې شوي کوڅې او د مرګ خاموشي چې پر هره دروازه ناسته وه. زه د خپل ورور سره خپل زوړ کور ته ورسېدم. چت نیم سوځېدلی و، خو لا یې د مور د لاسونو بوی ژوندی ساتلی و. زنګون پر ځمکه کېناستم او خپل کوچنی ورور مې له ملا ښکته کړ. ټول کورنۍ راورسېده.
پلار د دروازې تر څنګ ودرېد او له زړه نه راوتې ټکی یې وویل ژوند بیرته راغی خو هیڅکله به پخوانی نه شي. او دا خبره د ټول ملت د زړونو سندره وه. دا یوه اونۍ وه خو د یو نسل لپاره یوه پیړۍ وه. زموږ په سیمه د روسي یرغل دا 7 ورځې یوازې د تیښتې د بمونو او د ړنګو کورونو کیسه نه وه، بلکې د زړونو دعا وه او امیدونو ازموینه وه. موږ چې د نښترو تر ونو لاندې مو ژړل، ژوند ته مو بیا غیږه ورکړه. موږ چې د شلو شلخیو پاڼې مو خوړلې، ژوندي پاتې شو، نه ځکه چې وس مو درلود، بلکې ځکه چې ایمان مو درلود. موږ له مرګه وویریدو خو له ژوند تښتېدلي نه وو. د ماشوم د ژړا، د مور د سترګو، د پلار د خاموش فریاد او د خدای د رحمت ترمنځ دا وطن ژوندی پاتې شو. موږ د بمونو تر غږ لاندې دردونه هم زغملی شو. موږ د کنډوالو ترمنځ دعا هم کولی شو او موږ له خاورو بیرته ژوند هم راپورته کولی شو، ځکه دا خاوره زموږ ده او موږ یې د سترګو په اوښکو، د زړونو په دعاو او د هیلو په وینو ګټلې ده. د لیکوال پیغام. دا ناول یوازې د روسي یرغل یوه کیسه نه ده. داسې زرګونه پیښې د روسي یرغل په وخت کې د هیواد په هر ګوټ کې تکرار شوي دي. دا د هغو زرګونو افغانانو د زړه چیغه ده چې له خپلې خاورې، خپلې کورنۍ او خپل عادي ژوند څخه په یوه شیبه بې برخې شول. دا کیسه د هغه ماشوم ده چې له خپل کورنۍ سره د اور، یخنۍ او مرګ تر سیوري لاندې د ژوند تمه لرله. دا د هغې مور غږ دی چې د خپلو اولادونو د ژغورنې لپاره یې اسمان ته سترګې پورته کړې. که د دې ناول له کوم کرکټر سره د ځان یو حس کړی وي، که د اوښکې راوتلی وي، که د زړه دروند شوی وي، نو دا معنا لري چې موږ لا هم ژوندي یو، زموږ وجدان لا هم ویښ دی. دا لیکنه د تسلیمۍ نغمه نه ده، بلکې د امید ناره ده. د هغو خلکو ناره ده چې له هرې بلا، له هر بم، له هرې حملې وروسته بیا هم خپل ماشومان یې پورته کړل، د دعا لاسونه یې اسمان ته پورته کړل او ژوند ته یې هو وویل. زه دا ناول د ټولو هغو شهیدانو ارواو ته ډالۍ کوم، د هغو میندو شونډو ته چې بې له ناره سوځېدلي، او د هغو ماشومانو سترګو ته چې د وطن رڼا یې تر ټولو مخکې ولیده، خو د ژوند تودوخه یې ونه مونده. که څه هم د تاریخ پاڼې تل د ځواکمنو لخوا لیکل شوي، خو دا کیسه د هغو خلکو غږ دی چې ټپي وه خو مات شوي نه وو، او دا غږ به تل پاتې وي. تر څو چې افغان وي، تل به دا افغانستان وي. زما له زړه نه ستاسو د زړه لپاره، انجینر سید احمد شاه سادات. پای.